السلام علیکم ګرانو مینوالو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا چې کومه مخې ته راغلې وه په سعودي کې دوستانو ګاډي اکسیډنټ کړی و په هغې کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي اووه کسان په هغه ځای کې شهیدان شول. دوستانو په هغه اووه کسانو کې دوستانو دوه کسان وروڼه وو او هغوی پکې هم شهیدان شول. نو دوستانو د هغوی باره کې به خبره کوو چې هغوی څوک وو او د هغوی بچي څومره وو او دوستانو د هغوی د شهادت نه بعد د هغوی خاورو ته وسپارل شو او د هغوی د دوه کسانو پلار میډیا سره خبرې وکړي او دوستانو میډیا ته څه خبرې وکړي هغوی راځي چې په دې ویډیو کې وګورو او وایورو. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کوم تازه معلومات راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږي. دوستانو چې کومه واقعیا مخې ته راغلې وه په سعودي کې اووه کسان شهیدان شول د ګاډي په اکسیډنټ کې. دوستانو په هغې کې عابد او وسیم دوه کسان پکې هغوی وروڼه او دوستانو د هغوی واړه بچي او دوستانو دا ویل کېږي چې د عابد وړوکی او وسیم ستر او څو ورځې مخکې د عابد ورور واده کړی او بیا سعودي ته لاړو. نو دوستانو د ده ناوې ښځه پاتې شوه او دا د دې دنیا نه لاړو. دوستانو د پلار یې په چغو ژړل او دا خبره یې کوله چې زما اوس د زوی خو اوس نوی واده کړی نو زه به د ده په ښځې باندې اوس څه کوم. ما ته ناوې ښځه په کور کې پاتې شوه او د یوه زوی مې واړه بچي دي. دوستانو پلار یې ډېر زیات خفه او ډېر زیات یې ژړل. دوستانو که موږ سوچ وکړو موږ مسافر وروڼه د پیسو ګټلو دپاره بار ته لاړ شي او بیا داسې قسمه واقعیات یقینا چې دا ډېر د افسوس او د خفګان مقام دی. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ وي او دوستانو د دې شهیدانو دپاره دعا وکړئ چې الله پاک ورته جنت کې اعلی مقام ورکړي. ډېره مننه، شکریه، د الله په امان.